الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل. رواه ابو داود. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې کوم څوک حج کول غواړي، د حج اراده لري، هغه ته پکار ده چې ژر ژر وکړي، تلوار پکې وکړي. شرکونکي اداره عبرتناکه کیسې او حدیثونه. محترمینو، د حج یو موسم وي، یو سیزن وي، په کال کې یو واري. که چیرې در دې واوښتي نو یو کال وشاته سو، هېڅ درک نه دی معلوم چې مرګ کله راسي. نو په کار دا ده چې پر کومو کسانو باندې حج فرض سوی دی، هغه و نن و سبا یو کال بل کال ته نه کي، بلکې ژر د ژره دې د حج کاغذان جمع کړي، ژر د ژره دې کوشش وکړي او د حج له ولاړ سي. داسې ډېر کسان موږ لیدلي دي چې په یو کال کې د ده دپاره ډېره ښه موقع وه د حج د کولو. ما به ورته ویل دا د حج پیسې جمع کړه، حج له ولاړ سي. ته ورته ودره را روان کال زه ځم، مورم را سره بیا هم داسې کوم داسې کوم. را روان کال داسې حال ته ورسېدی چې د حج د کولو هېڅ صورت نه پیدا کړي. نو که دې پر نن او پر سبا باندې کاوی حج د صفاته سو، حج دې نه وکړي، غریب سولې، پیسې دې د لاسه ووتلې، نو د حج فرضیت خو ستاسې نه ساکتېږي. د حج به دغسې پر تا باندې فرض وي لکه څنګه چې پر تا باندې فرض سوی. په زرګونو کسان داسې دي چې هغو باندې حجونه فرض سوي وله، پر نن او پر سبا یې کول چې وده پر کال به ولاړ سم، پر کال به ولاړ سم، اخره پیسې د لاسه ووتلې. اوس غریبان او مسکینان د حج کولو وس توان طاقت نه لري، لیکن دا فرض د دوی پر غاړه باندې پاته دی. نو په کار دا ده چې د حج دپاره ژر د ژره تیاري ونیسي، ځکه دا یو فرض دی. ته په خپله حج وکړې، د دې څه وروسته که بیا په تا پسې حج بدل وسي، دومره استفاده او ګټه به نه وي لکه ته چې خپل حج په خپله وکړې. نو اوس دا دی کیدای سي د حج موسم وي، د حج دپاره کاغذان جمع کیږي، نو هر سړی چې کم سړي باندې حج فرض وي هغه د خپل کاغذان جمع کی او ژر د ژره د حج د کولو تیاری ونیسي. د نبی علیه صلوات وسلام د دې فرمان مطابق چې نبی علیه السلام فرمایي چې حج کوې نو ژر یې وکړه، تلوار پکې وکړه. والسلام.